زما په دې خبره باندې سر نه دی خلاص چې کله په ټیک ټاک باندې یو ځوان خپل تصویر پورته کړي، خپل عکس پورته کړي، د دې سره غزلی ولګوي، د سره میوزیک ولګوي، آیا دا میوزیک ستا په ځوانۍ کې اضافه کوي؟ آیا دا میوزیک دا غزلی لګول دا ستا په حسن کې اضافه کوي؟ نه، بلکې دا ستا په ګناه کې اضافه ده، دا ګناه جاریه ده. که څه هم ته د دې بعد بیا توبه وکړې، په اخلاص باندې توبه وکړې، لیکن چې کله ته بیا مړ سې دا ستا اکاونټ دا پر د ټیک ټاک او پر د فیسبوک باندې بروت وي، که چیرې 100 خلک دا وګوري دا تا چې پر خپل تصویر باندې غانه لګولې ده، غزل دی ور باندې لګولې ده، د 100 خلکو ګناه ستا په اعمال نامه کې ځي. نو موږ به څه کوو؟ د خپل تصویرانو سره د خپل ویډیو سره به میوزیک نه لګو، غزلی به نه لګو. ګوره که ته چیرې غزله یوازې واورې دغه ګناه خالص ستا ذات ته ده، الله به دې معاف کړي که د چیرې توبه وایستله. که چیرې ته پر سوشل میډیا باندې دا غزلی شیر کې یو هر څومره خلک چې دا غزلی اوري د هغو ګناه هم ستا په اعمال نامه کې لویږي، د هغو د ګناه بوج هم ستا په اعمال نامه کې لویږي. یعنی د دوی په ګناه کې ته ورسره شریک سوې، دا ستا د وجې دا خلکو دا ګناه وکړه.